د مسکو فارمټ غونډه پای ته ورسېده. دا چې په غونډه کې کوم مسایل بیان شوي دي پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د مسکو فارمټ غونډه د ټولګټونو حکومت جوړېدو له غوښتنو سره پای ته ورسېده. د مسکو فارمټ غونډو غړو د پای په اعلامیه کې د ټولګټونو حکومت پر جوړېدو له ترهګرۍ سره پر مبارزې، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو حقونو ته پر درناوی ټینګار کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزه کې د اسلامي امارت له مبارزې ستاینه شوې، خو د دغې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې له سرپرست حکومته غوښتل شوي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د داسې ټولګټونو حکومت د جوړېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې د افغانستان د ټولو قومونو استازي پکې حضور ولري. د مسکو فارمټ د اعلامیې یوه برخه کې راغلي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 78مې غونډې په لړ کې د افغان ښځو د وضعیت په تړاو د وزیرانو د غونډې په ګډون په لوړه کچه څو پروګرامونه جوړ شول چې پکې ښکاره پیغام دا و چې که طالبان د افغانانو حقونو ته درناوی ونه کړي او د نفوس نیمایي برخه یې له منځه یوسي، دا تمه نشي کولی چې د نړیوالې ټولنې برخه دې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف هم وایي تر دې مخکې چې د روسیې لپاره په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدل مهم وي، په خپله د افغانستان د خلکو لپاره د یوې ټولګډونه حکومت جوړېدل اړین دي. په افغانستان کې به هر ډول هغه خلک پایښت ونه لري چې ټولګډونه نه وي. په افغانستان کې مخکنی حکومت هم پوره ټولګډونه نه وو. د افغانستان مخکنی حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت و. د افغانستان مخکنی حکومت یو امریکایي حکومت و، نه افغان حکومت. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید داسې حکومت وي چې تر ټولو لومړی د افغانانو د ګټو په فکر کې وي، نه د نورو کسانو.